بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. نورغان نوریم د افغانستان د الکترونیکي زدکړو د انګریزي ژبې ښوونکی. هیله ده چې تاسو جوړ روغ اوسئ، د ژوند چارې به مو په خیر وي. د انګریزي ژبې د زدکړې د لړۍ 9 درس ته په خیر راغلاست. په 9 درس کې تاسو ته بیا هم د کلام د اجزاوو څخه چې مو ضمیرونه یا پروناونز راپیل کړي وو، په دې درس کې تاسو ته تر ریفلیکسیو پروناونز پورې رارسېدلي وو. نن د ریفلیکسیو پروناونز، امفاتیک پروناونز او ډیمونسټریټیو پروناونز په اړه غږیږو. هیله ده چې د درس تر اخره راسره یو ځای واوسیږئ. لومړی راځو د ریفلیکسیو پروناونز یا انعکاسي ضمیرونو په اړه باندې غږیږو چې ریفلیکسیو پروناونز یا انعکاسي ضمیرونه کوم ضمیرونه دي، چیرې استفاده کیږي او موږ تاسې په کومو حالاتو کې استفاده کولی سو. ریفلیکسیو پروناونز، انعکاسي ضمیرونه are those pronouns دا هغه ضمیرونه دي which turn back to subject، کوم چې بیرته فاعل ته راګرځي. یا انعکاسي ضمیرونه هغه ضمیرونه دي چې د object څخه و subject ته یا د مفعول څخه و فاعل ته راګرځي. It means دا په دې معنی subject and object are the same persons، چې په هغه جمله کې به سبجکت یا فاعل، object او مفعول یو شخص وي، ان د دواړه اشخاص به یو ډول وي، یو رقم به وي. For example، مثال reflexive pronouns او emphatic pronouns یا انعکاسي ضمیرونه یا تاکیدي ضمیرونه دواړه په ځان کې یو ډول استفاده کیږي، خو د استعمال تغییر بیل دی. په دې کې reflexive pronouns دی myself زه پخپله، yourself تاسو پخپله، himself دی پخپله، herself دا پخپله، itself دغه پخپله، ourselves موږ پخپله او themselves دوی پخپله. په دې کې مو یو څه ته باید فکر وي چې yourself دلته د یوه شخص لپاره راغلی دی. که چیرې په جملې کې هدف یو شخص وي، one person in a sentence you want to just mention to one person, then you can use yourself. If there are 2 persons, 3 persons or more than 2 or 3 persons, you can use yourselves instead yourself. که چیرې د یو څخه زیات 2 یا 3 نفر وه، کولی شئ چې د هغوی دپاره بیا yourselves چې هغه د ourselves په پای کې LVES استفاده سوی دی هغه استفاده کړئ. اوس مثال په دې ډول دی: I study English myself. I study English myself. زه پخپله انګریزي مطالعه کوم. زه پخپله انګریزي مطالعه کوم. اوس په دې مثال کې I سبجیکټ د جملې دی. په دې کې څنګه انعکاس کیږي؟ په دې کې د I او myself ترمنځ رابطه دا ده چې دواړه یو اشخاص دي. دواړه یو اشخاص دي، یعنی زه په سبجیکټ کې هم پر ما باندې بحث کیږي او پر object کې هم پر ما باندې بحث کیږي، یعنی دوی دواړه په خپل ځان کې یو دي. دوهم مثال: we learn words ourselves. We learn words ourselves. موږ په خپل لغاتونه زده کوو. we که چیرې تاسو ګورئ دا سبجیکټ یا فاعل د جملې دی یا subjective pronoun دی، او که تاسو ګورئ چې ourselves دا possessive adjectives دي یا ملکي صفتونه دي. په وی کې we learn words ourselves موږ لغاتونه په خپله زده کوو. په دې ځای کې پر سبجیکټ او object پر دواړو پر یوه شخص باندې بحث کیږي یا په دواړو ځایونو کې پر یو قسم اشخاص باندې بحث ترسره کیږي او بحث کیږي. هیله ده چې په دې پوه سوي یاست، سر مو باندې خلاص سوی وي او د ریفلیکسیو پروناونز یا انعکاسي ضمیرونو په هدف پوه سوي یاست. دریم امفاتیک پروناونز، دا بیا تاکیدي ضمیرونه دي. تر ریفلیکسیو پروناونز یا انعکاسي ضمیرونه دا ضمیرونه چې بیا دي ډېر تاکید کوي په جمله کې، پر یو موضوع باندې پر یو اړخ باندې ډېر تاکید راولي. دا بیا کوم ضمیرونه دي؟ امفاتیک پروناونز are those pronouns، دا بیا هغه ضمیرونه دي which are used to bring emphasis on the subject
of a sentence. دا بیا هغه ضمیرونه دي کوم چې په یوې جملې کښې پر فایل یا سبجکټ باندې ډېر تاکید وکړي فشار پر راوړي یعنی دفعتاً د سبجکټ څخه وروسته استعمال سي مثال دا ډول دی نور فرق نه کوي ټول دغه مای سیلف یور سیلف هم سیلف هر سیلف اټ سیلف دا ټول یو قسم د ریفلیکسیو پروناون په څیر باندې دي خو په دې کې یوازې د سبجکټ څخه وروسته استفاده کیږي فور ایگزامپل مثال she herself killed the bird she herself killed the bird دې په خپله مرغه وواژه دې په خپله مرغه وواژه تاسو ګورئ she دا سبجکټ د جملې دی او herself دا emphatic pronoun یا تاکیدي ضمیر سو تاکید پر څه شی باندې دی تاکید پر سبجکټ د جملې یا فاعل د جملې راغی دوهم مثال I myself brought the machine I myself brought the machine ما په خپله ماشین راوړی ما په خپله ماشین راوړی اوس I چې دی دا سبجکټ د جملې دی د هغه څخه وروسته myself وکارول سو چې دا د I لپاره یو تاکیدي ضمیر سو یا emphatic pronoun سو د emphatic pronouns او reflexive pronouns په موضوع هیله ده چې پوه سوي یاست ټوله هغه ترکیبي کلمې یو ډول دي خو یو د انعکاس لپاره استفاده کیږي چې سبجکټ او ابجکټ سره نښلول کیږي په ریفلیکسیو کې او په امپاتیک کې یوازې د سبجکټ څخه وروسته دغه کلمې ښوول کیږي هر سیلف اټ سیلف چې تر څو پورې پر سبجکټ باندې تاکید راولي او پر موضوع باندې تاکید واچوي فور څلورم ضمیر چې بیا دی هغه demonstrative pronouns دا بیا اشاروي ضمیرونه دي دا بیا اشاروي ضمیرونه دي دا کوم ضمیرونه دي are those pronouns هغه ضمیرونه دي which are used کوم چې کارول کیږي یا استفاده کیږي to point out چې اشاره ورته وکړي to point out چې اشاره ورته وکړي persons اشخاص ته places ځایونه ته and things او شیانو ته اوس اشاروي ضمیرونه هغه ضمیرونه دي چې اشخاص ته شیانو ته او ځایونو ته اشاره وکړي دا په څو قسمه دي we have 4 demonstrative pronouns موږ په دغه ساختمان کې څلور اشاروي ضمیرونه لرو لکه this چې دا بیا د یوه نږدې شي لپاره شخص لپاره یا ځای لپاره استفاده کیږي that چې بیا دی دا د یوه شي ځای او شي لپاره چې لیرې وي استفاده کیږي یا د خبرې کوونکي څخه لیرې وي هغه ته اشاره کوي that is a book that is a car او دا بل چې بیا دی دا plural forms یا جمع بڼه دي these بیا د جمع یا ډیرو نږدې شیانو لپاره استفاده کیږي چې خبرې کوونکي ته د شیان نږدې وي for example I will take markers and erasers. For example, these are erasers. These are erasers. دغه پاکونکي دي یا تخته پاکونه دي. که ووایو چې this is an eraser. دغه یو تخته پاک دی. These are erasers. دغه تخته پاکونه دي. که چیرې دا زما څخه ډېر لرې وي بیا زه ورته اشاره کوم چې that is an eraser هغه دی یو تخته پاک او که چیرې زما څخه ډېر لرې وي بیا وایم چې those are erasers هغه دی تخته پاکونه راځو مثالونو ته for example this is Ahmad دغه دی احمد موږ ته نږدې دی شخص ته اشاره ورته کوو او that is a car sorry پاتې شوې ده that is a car هغه دی یو موټر that is a car هغه دی یو موټر او these are houses دغه دی کورونه یا دغه کورونه دي ګوره ځایونو ته جمع کورونه دي یا کولی شئ تاسو په نقشې کې یو څه ته ګورئ نو په نښه کې ویستې بیا وایئ چې these are houses دغه کورونه دي دې ته demonstrative pronouns یا pronoun څخه چې هغه these دی کارول کیږي those بیا د that جمع دی those are books
those are books هغه دي کتابونه. که چیرې کتابونه د خبرې کوونکي څخه لرې وي تاسو باید هغه دپاره ویلی سئ چې those are books هغه دي کتابونه. ډېره مننه دوستانو. هیله ده چې د نن درس مو تر پای راسره کتلی وي، څه مو زده کړي وي او د درس په جریان باندې مو هغه د ځان سره یاداشت کړي وي. په راتلونکو درسونو کې مو مه هېروئ زموږ سره یو ځای واوسیږئ. درسونه مو انشاءالله تاسو ته دوامدار وړاندې کوو تر څو پورې تاسو زموږ د درسونو څخه ښه استفاده وکړئ. ژوندي اوسئ خو تعقیبوئ مو. مننه.